په نړۍ کې تر ټولو خطرناک سرحدونه هغه هېوادونه لیست دی چې خپلې خورا ګډې وډې او خطرناکې پېژندل شوي او په ځینو مواردو کې تګ راتګ وړ نه دي. د عراق او ایران سرحد په نړۍ کې یو له خطرناکو پولو څخه دی چې د عراق او ایران ترمنځ پروت سرحد دی چې د شطر العرب څخه تر ترکیې تر پولې پورې غځېدلی دی. که څه هم سرحد د سلګونو کلونو لپاره تعریف شوی دی، د سیمې په اړه شخړې لا روانې دي. په 1980 کال کې عراق پر ایران تور ولګاوه چې د عراق خاوره په غیر قانوني توګه اشغال کړې ده او توغندي یې پرې وتوغول. 8 کاله یې دوام وکړ او 1 میلیون وګړي پکې ووژل شول. له هغې وروسته دواړو هېوادونو د ملګرو ملتونو د سولې پرېکړه لیک لاسلیک کړ. له دې سره هم جګړه بنده نه شوه او له پولې هاخوا او داخوا بریدونه روان دي. پاکستان افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ پروت سرحد د ډیورند د کرښې په نامه یادېږي چې دغه کرښه د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده. دغه کرښه 1510 میله اوږده ده. دلته شخړې له کلونو راهیسې روانې دي او په دې وروستیو کې په 2001 کال کې طالبانو او وروسته بیا د افغانستان د ولسمشر لخوا پر پولې رانجې رامنځته شوې. په 2003 کال کې دواړو اړخونو پولې ته پوځیان ولېږل او هلته وسله واله جګړه کې ښکېل شول او 4 کاله وروسته بیا پاکستان د ودانیزې چارې پیل کړې چې له هغې څخه په پوله باندې د ازغن تار تاول و. ازغن تار د طالبانو لخوا د منلو وړ نه دی او په زیاتو مواردو کې طالبانو د هغې د غځولو مخنیوی کړی دی. په دې پوله د حکومت نشتوالی او خورا وسلوال کسان په پوله ګرځي راګرځي. په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا د جوړ شوې دروازې پر سر د اختلاف له امله دواړو هېوادونو ترمنځ یوه لویه لانجه رامنځته شوه او یوه لویه لاره یې وتړله چې د بولدک د لارې په نامه یادېږي. شخړه د پولې په اوږدو کې په ډزو پای ته ورسېده چې له امله یې 3 پاکستاني عسکر ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. د چین او شمالي کوریا چین او شمالي کوریا د 2 سیندونو تومان او یوال او د پیکتو د غرونو په واسطه سره جلا شوي دي. دلته پوله ضعیف امنیت لري او ډېر خلک له شمالي کوریا څخه تښتي. په تېرو لسیزو کې دواړو هېوادونو د کټارو او دیوالونو په جوړولو پیل وکړ. د کیم جونګ ان د رژیم له پیل راهیسې او په چین کې د شمالي کوریا د مهاجرینو شمیر زیات شوی دی. ځمکنۍ شخړې د اندېښنې وړ ګرځېدلې دي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي دي چې د شمالي کوریا سرتېري د خوراکي توکو او پیسو د غلا کولو لپاره له پولې څخه اخوا تښتي. په 2014 کال کې د اپریل په میاشت کې چین وروسته له هغې چې راپورونه خپاره شول چې کیم جونګ ان غواړي خپل اتومي ازمایښت ترسره کړي، چین پولې ته شاوخوا 2000 پوځیان ځای پر ځای کړل. چین تایید کړه چې د پولې په اوږدو کې 3 چینایان به وژل شوي دي چې په اړه یې پلټنې روانې دي. کولمبیا او اکوادور د کولمبیا او اکوادور ترمنځ شخړې په وروستیو کلونو کې د کولمبیا د یاغي ډلې له امله زیاتې شوې چې د کولمبیا د انقلابي وسلوالو په نامه یادېږي. په مختلفو مواردو کې کولمبیا حکومت د اکوادور خاورې ته د دې ډلې د ځپلو هڅې او پوځي سرتېرو لېږلو پلان کړی دی. دغه ډله د ځمکې په اوږدو کې پر ځمکې یرغل کړی او یوه ډېره تاوتریخوالې ډله ده چې د هاوانونو او ځمکني ماینونو څخه په استفادې سره یې زرګونه اصلي کسان له لږې خاورې څخه کډوالۍ ته اړ ایستلي دي. دغه ډله په تېرو 50 کلونو کې څه د باندې 2000 کسان وژلي. په سرحدي ښارونو کې د وژنې وروستۍ کچه په هرو 100,000 کسانو کې 90 ته رسېدلې ده. که څه هم د اکوادور ولسمشر استدلال وکړ چې د کولمبیا پوځ له پولې څخه د تېرېدو اجازه نه لري، د کولمبیا حکومت د اکوادور د ترهګرو د پټنځایونو تورن کړ. اکوادور له هغې راهیسې په دغې ډلې د ځپلو زیاتې هڅې کړې دي. نایجیریا او چاد په نړۍ کې یو تر ټولو وژونکې او ترهګریزه ډله د بوکو حرام جنګیالي دي. نایجیریا او چاد پولې په اوږدو کې موندل کېږي.
د دې ډلې سره د مبارزې لپاره چاد او نایجیریا لوري ورته د بوسو سرحدي ښارګوټي ته 2000 سرتیري لېږلي دي. په دغه ښارګوټي کې تاوتریخوالي له امله 17,000 څخه زیات کسان تېښتې ته اړ شوي دي. د دغو ځواکونو له راتګ څخه تر اوسه 22 پوځیان وژل شوي دي، چې 20 یې د چاد او 2 د نایجیریا او 55 تروریستان یا د دغې ډلې کسان دي. دغه دواړه هیوادونه د 2015 کال له پیل راهیسې په پوله ګډ عملیات کوي. د یمن او سعودي عربستان ترمنځ اوږد سرحد. د یمن او سعودي عربستان ترمنځ سرحد 11 کیلومتره اوږد دی، چې خورا په لوړه کچه تاوتریخوالی پکې لیدل کېږي. دواړه هیوادونه له تېرو 65 کالو راهیسې له تاوتریخوالي سره مخ دي. سعودي عربستان په کوچاکي وسلو او د القاعدې تروریستي او اقتصادي کډوالو څخه زیات لوېدلی دی، چې حکومت یې د دیوالونو جوړولو هڅې کوي. یمن د دې خنډونو سره مخالفت کوي او وایي چې دا د شپنو د څړځایونو حقوقو څخه سرغړونه ده. دواړه هیوادونه په رسمي توګه په 2015 کال کې د مارچ په میاشت څخه راهیسې په جګړه بوخت دي، چې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه شاوخوا 6,000 ملکي وګړي او پوځیان وژل شوي دي. یوازې یوه ورځ کې پر سعودي عربستان 15 توغندي او 130 هاوانونه وتوغول شول. بنګلادیش او هند ترمنځ پروت سرحد. د بنګلادیش او هند ترمنځ پروت سرحد 2545 میله اوږد دی، چې په نړۍ کې تر ټولو اوږد پوله هم یا سرحد هم بلل کېږي. سرحد پیچلی دی او ګډو وډو څخه جوړ شوی دی. ځینې وختونه د هند په خاوره کې د بنګلادیش له خاورې سره محاصره شوې ده. دا د هند څخه د بنګلادیش ته د کوچاک وړونکي توکو او بنګلادیش څخه د هند ته د غیر مستندو مهاجرینو لپاره یو له عامې لارې څخه ده. د کډوالو د لوړې کچې له امله د هند سرحدي امنیتي ځواکونه د لوېدلې پالیسۍ لري، که څه هم کله ناکله غیر قانوني تیریږي. د پیچلو سرحدونو کرښې په پایله کې د بنګلادیش جلا خاوره ته د رسېدو هم هڅه کوي. دغه وژنې او لوېدلې پالیسۍ له امله د 2001 څخه او تر 2010 کال پورې تقریباً 10,000 کسان پکې وژل شوي دي. مکسیکو او USA کالیفورنیا څخه تر تکزاس ته په ټولیز ډول 1998 متره اوږد سرحد پروت دی او په نړۍ کې تر ټولو قانوني او کلنۍ پوله ده. دا لوی ښاري سیمې ته نږدې له یو ویجاړې دښتې پرته ده. نږدې 20,000 د پولې ګزمې اجنټان د لویو ښارونو په شاوخوا کې ګزمې کوي. دا هغه 500,000 کسیزه خلک چې هڅه کوي په ناقانوني توګه د پولو څخه تیر شي او صحرا ته داخل شي، چیرته چې هر کال په سلګونه مړي کېږي. دا زون په ځانګړي توګه د وال فاست او جواز په سیمه کې خطرناک او مخدره توکو کوچاکیان وړونکي پیژندل شوي دي، چې دغه سیمې خورا خطرناکې دي، چې د مخدره توکو، وسلو او د پولو څخه د خلکو کوچاک هم روان دی. دلته د پولیسو او ډلو ترمنځ وخت ناوخت نښتې کېږي، چې سلګونه کسان پکې وژل شوي دي او تاوتریخوالی د امریکا په خاوره کې هم خپور کړی دی. اسرائیل او سوریه. د اسرائیل او سوریې ترمنځ سرحدي شخړې له کلونو راهیسې روانې دي. د 1920 لسیزې په لومړیو کې بریتانیا د سوریې سرحدونه د فرانسې ته وګرځول، بیا وروسته د ګولان لوړې څوکې هم پکې شاملې کړې. دا هغه سیمه ده چې له نږدې 100 کلونو راهیسې په سخته جګړه کې روانه ده. دواړه هیوادونه څو ځله د ځمکې د مختلفو توکو د کنټرول پر سر په شخړو کې ښکېل شوي دي. نن ورځ د پولې د جګړې ډګر ګرځېدلی دی، چې د دواړو خواوو څخه د ګولیو الوتنه کوي. د سوریې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. هند او پاکستان. د هند او پاکستان پوله نږدې 1800 میله اوږده ده او دا یو له خطرناکترینو سرحدونو څخه دی. دا دومره سخته ساتل کېږي چې له لوړ ولتاژ او سیلابي څراغونو له امله له فضا څخه هم لیدل کېږي. په 1940 کال راهیسې وروسته له هغې چې پاکستان او هند سره جلا شول، سلګونه کسان پکې ووژل شول. دواړه هیوادونه په 3 نورو جګړو کې د جنګېدلو او لږ تر لږه
15 کالونو کې د کشمیر د صوبې او همدارنګه د غرني کشمیر د ادا په شخړو کې تر 50,000 زیات کسان وژل شوي دي. سویلي کوریا او شمالي کوریا. د کوریا به وسله شوې سیمه DMZ د شمالي او سویلي کوریا ترمنځ 180 متره اوږد سرحد لري. دا سیمه له دواړو غاړو څخه په کلکه ساتل کیږي او د کټارو او فالو ماینونو څخه ډکه ده. د کوریا د جګړې پای د دواړو هیوادونو ترمنځ د دښمنۍ پای ته رسولو لپاره هیڅ هم ونه کړل. دوی د 80 کلونو څخه زیات جګړه وکړله او یو د بل حاکمیت په رسمیت نه پیژني، چې په دغو سختو حالاتو کې د امریکا سلګونه اتباع وژل شوي دي. تاوتریخوالی دومره دروند دی چې د DMZ soldiers and a cameraman died on Saturday night from an attack by Boko Haram on the northern shore of Lake Chad. Members of the terrorist group attacked Chadian army base around 1 o'clock in the morning, killing a soldier. Meanwhile, a delegation of the army general staff on ground had one of the convoys.